رب العالمین هغه خلق له د دې خبره تنبیه او خبرداري ورکړي چې مسلمان ته بس کیم او سازش نه جوړوي که چا هم مسلمان تسکیم او سازش جوړ کړ الله به بے نقاب کوي او الله به په داسکیم او سازش کې په خپل ورچي الله پاک خپل قرآن شریف کې فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله حق يحيق د دې باب دې چې یو ناشنا مصیبت په انسان نازل شي او داغه نه توشي نو الله فرمایي چې څوک چا تسکیم او سازش جوړي د دې وبال د دې نتیجه او د دې پکړ دکړ دا به د سکیمر باندې خدای را اچي او تاوی به دی دې نشي بچ کې دی او بیا بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې الله هدایت نازل کړی دی چې دا کافران چې څومره دي دی په مختلفو طریقو د نبی علیہ السلام خلاف سکیم سازش خفیه تدبیر ته وایي پټ چې څوک خبر نشي او چاته څوک یو داسې د نقصان لاره جوړه کړي موږ ته سازش وایو سکیم ورته وایو نو الله وایي چې دی باندې چې څومره د حضور پاک او د صحابو خلاف سازشونه او سکیمونه جوړي الله به پکړ کوي دې سازش نه الله رسول الله مبارک او صحابه بچ کوي او دی بني سي وبال انجام به پدوی دی فلا ينظرون الا سنت الاولین یو ګوره کنه په خوانو خلقو چې د پیغمبرانو خلاف کم سازشونه جوړ کړیو د نیکانو د صالحینو خلاف کم سکیمونه جوړ کړیو اسنګ شو ګوره تاسو فرعونانو ګوره نمرود ګوره قارون ګوره عادیان او سمودیانو ګوره وې دې نه انتظار کې الله فرمائے فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا الله وی زما طریقه ور بدلیږي نه کدی دا ساده چې اسکیم جوړ ک اقص سے سزا چې مې غیله ور کړې وا ابد ویله ورکو حضرت موسی علیہ السلام دا الله جلیل القدر پیغمبرو برگزیدہ ہستی انبیاء خو دا الله مقربین بندگانی او داغه رشتہ دارو مفسرین وې سو کوئی د طرز ویو داغه نو قارون قرآن ذکر کړي مالدار مال او دولت ور سره دومره چې قرآن شریف کې الله فرمایي وی صرف چابیانې به غونډې ډلې ګرځولې یو کس نه د خزانو چابیانې دا یو کس نشوي وړي دوه نشوي وړي ډلې به وړلې هغې به باندې به بوج به درنې به وي دونه خزانې او ظالم سودخور او سودونه به کول خلکو له به په سود به پیسې ورکولې او بیا به یې هغه شی قابو کړه سودخور او په کچه کې به خلکو غریبانان محتاجې پیسو ته په کچه کې به د خلکو نه فصل واغېسته ها دا پیسې والا په لږو پیسو او چې پوخ به شو بیا به په ګرانو خرڅه او چا نه کور او چا نه ځمکه دا به قبضه کول ډېر ظالم سړی مال ډېر دولت ډېر ځان له یو بنګله د سرو زرو جوړه کړې ده نقش و نگار ټول د سرو زرو د اس زین د سرو زرو د اوښ چې کم باندې سورلي کوله د هغې چې کم د پاسه فکینې هغه شی د سرو زرو بلا غلامانو وینځې وې او هغې باندې به هم ظلمونه کول او زیاتي به کول د دولت او د پیسې هوس یو انداز ته رسول حضرت موسی علیہ السلام هغه زمانه کې چې کوم زکات و زکات اوخو طریقې د موږ د دې په شان نه وه جدا وه هغه ورته وی ګوره زکات ورکړه د خدای په مال کې مال دې ډېر زیات دی زکات ورکړه ایمان مې در باندې راوړلو دا مې بد کړي دي منځ کوم دا بد کوم روژه نیسم دا بد کوم ذکر کوم دا بد کوم زما مال کې قبضه ورکوم دا خو ما په خپل مټو ګټلې دی نو سوس مانه ته پیسې غواړې ټیکس غواړې حضرت موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زه ځان له نه غواړم زه خپلو بچو له نه غواړم زه وایم چې ستا کم غریبانان نوکران او مزدوران دی هغوی له ورکه ستا چې کم رشته داران غریبانان دی هغوی له ورکه ګاونډیانو له ورکه نه له دې وګټې که نه ما هم ګټه کړې دوی دې وګټې که موسی علیہ السلام پورې به ټوکې کولې دې خلکو نه خیراتونه غواړي دې خلکو نه زکاتونه غواړي منافقو مسلمان په خولې و خو دننه منافقو او موسی علیہ السلام له چې الله کوم عزت ورکړی و هغې نشو برداشت کولی زغملی نشو حسد یې د مارونو حسد ډېر خطرناک شی دی مسلمان سره حسد به بالکل نه کوي که د چا په زړه کې مسلمان سره حسد دی په خپله سودي ظالم حسدي سړي کې څو نقصان دي ګوره حاسد
تاسو کې مشته پکې ګو بنه زمونږ د مولیانو کې بعد شته حسده سړی چې بل خدای ترقی ورکړي دې سوځي زړه سوځي چې دا ولې د ترقی ملو شو دې بیا دا غیبت هم کوي دې بیا دا غو سپکم وای دې په خدای پاک اعتراض کوي دا عزت او مال او دولت او علم دا خدای الله په لاس کې د خدای ورکړي حاسد ته د خدای سره دښمنی کې دا خدای کار دی بدی شو نو قارون کې دا حسد موسی علیہ السلام سره بغض حناد او دا اغله چې الله کوم عزت ورکړي او کوم قدر او بنی اسرائیل به تورات د دې سپیره دا بدی شو او دا به موسی علیہ السلام نصیحت کاو نه به منه پروپاګاندا به پشي شاکول نه یو ځل یو سکیم جوړ کړو سازش ایسے اگدہ دا غټول آتا نوے مغا بنیادی ٹکے دیتا ہے یو ځل سکیم سازش جوړ کا حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته لګیا د تقریر کوي بیان کوي د یو خدای له جنې له پیسې ورکړې وي ته پړک مجلس کې پاسه او موسی علیہ السلام به د خراب الزام ولګي په پیغمبر باندې چې د الزام ولګي خو برباد شو په داعی باندې او په نیک سړی کې د الزام ولګي خو تباہ شو بیا خو خلک وي ښه مونږ ته یو سوي کوي بل څه موسی علیہ السلام چې کله تقریر شروع کو بیان شروع کو خدا سے بیانو چې د خلکو سترګو نه وخ کې وبایولې زړونه ور پیدل دا خدای پانه سیدا دا مو یاره دا دک مجلس ته قارون ولغلی غوند اشاره ورکړه خدای پاسه موسی علیہ السلام ته سره پاسه دی وی ښا یو خبره کوم ټول قوم ته قسم وی دې تاسو ته نصیحت کوي او تاسو ته وی نیکی کوي ګناه مکوي ما سره د ګناه کوي بس خو چې دا خبره وکړه دا خو په موسی علیہ السلام الزام راغی حضرت موسی علیہ السلام او دې قارون سره یو دوه کس نورم په دې سازش کې شریکان بس موسی علیہ السلام هغه خزه ته وی استاد په هغه ذات قسمی چې کم ذات ما ته دریاب اوشلو زی په پورستو هغه ذات چې دریاب کې ما ته لارې جوړ کړو ما سره بنی اسرائیل له وستل هغه ذات باندې رستا قسمی چې فرعون رونی وسره د لکونو لخر او په بحر قلزم کې غرق ک استاد په هغه ذات قسمی رښتیا وایي او چې دی ورته وویل نو دا ښه دپاره پیدا شو وایه شابه وایي زه دروغ نشم ویلی دا ما ته قارون پیسې راکړې ډېر لوی دولت یې راکړی چې دغسې مجلس کې په موسی علیه السلام الزام لګي دومره سازش او سکیم یې جوړ کړه خلکو ته خو پته ولګېده د قارون په حضرت موسی علیه السلام غوسه شو اللهم خذه خدای وینیسه الله دا ما دا قانون دا ما خلاف دا سازش دا سکیم ما برباده الله ته رونیسا او چې الله رونیسا نو فورا زمکه کې د کونډو ورغیب شو وردن نشو په دې زمکه کې تر کونډو او د چیغې کړې اے موسی معافي غواړم وای خدای نورې رونیسا د نامه پورې نورم وردن نشو الله نورې رونیسا د ماره پورې نورم وردن نشو الله نورې رونیسا پس مکه غیب شو څه شو دولت څه شو بنگلا څه شو دا غسرو زرو زین والا څه شو هغه خان څه شو هغه مریان څه شو غلامان څه شو وینځه څه شو هغه بلډینګ چې د سرو زرو نقشو نگارې پې کړې څه شو هغه خزانه چغې وای چغې وای چغې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دې خپل تاویږي ورور ولاندې روان دی او چې هغه کمی مرګري ادوا کسان هغه خو دې رستو شو هغه وی ځکه خیر خزانو چابیانې خو مونږ ته معلومې دي مال به زمونږ شوی الله داسې نه ده د سره چې په دې سازش کې څوک شریکي سره د هغه بنگلې او د دولت غونډ دا غیب کا چې خلکو ته پته ولګي چې د دولت دغه مثال دی او دا د پیسو د لالچ مثال دی هغې سره خدای ټول غرق کړ په ځمکې یې راښکل ته چې کله مصر ته لاړه مونږ لاړو یو ځای ته یو علاقه د فیوم ورته وایي د موسی علیه السلام علاقه ده بیا یو ځای کې مونږ کوز یو جومات و د کوټې شان هغې ته د سړک په غاړه یو لوی خلک ورته بحیر قارون وایي حقیقت نه الله خبر خو خلک ورته ځکه ډېره زمانه تېره ده خلک ورته بحیر قارون وایي سمندر دریاب ته لرې دی نشته ورسره نږدې او داسې په میلونو باندې پلنه ده او په میلونو اوږده سړک په غاړه باندې او تکې تورې اوبه دي مالګي جنې دا نه چې ګنې دریاب نه وته دغه راغلی ده وله راغلی ده بحر قلزم دریاب لرې دی د هغې نه وله ورته نه راغلی خوا کې لا درې نیل بیږي هغې خوږې اوبه دي خشته اوبه دي او دې کې خلک یو سم دقه ترخې اوبه وایي دا هغه ځای دی چې کوم دی د قارون ظالم بنګلې وي او د هغه جایداد او د هغه خزانې وي هغه ټول دقه دی په ځمکه ننوتي دي او دریابي تکې تورې او مالګجنې څښا او بدبوی هم په هغه ځای کې راختلي دي او داسې په میلونو یو د اوبو ډب ولاړ دی هغه ځای موسی علیہ السلام تسکیم و سازش جوړ الله ولا يحيق المكر السيء الا باهله
د انجام به هم دې خلکو لدی چې څوک چاته سکیم او سازش جوړ. عبدالرحمن بابا مخکې ویلي دي کوهي مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. کوهي مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. دا ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي که نسته ورته پته وه چې د هر چا تپوس ته دي د دانې د قصد نه جوړه کو پیو کنهسته او د هغې د پاسه دا سانګې مانګې واچولې او خاوره یې پرې واچوله چې د پاس نه پته یې نه لګي. چاته یې ورته ووایه چې دغسې هغه بیمار دی چې زما تپوس ته راځي دی کې به لاندې وغورځېږي او پریوت خاورې به پرې ځي ما داسې کوی جوړ کړو چې د خولې نه تنګ او ویښې کوله وه چې مونږ پرېږدو نورې خاورې به غورځېږي چې راوباسو یې د قصد نورې خاورې غورځېږي بس دې کې به بېغمه شي. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو به تپوس کو پوښتنه ور روان شو جبریل علیه السلام ته څه کې وایي دې سړي تپوس کوم کوی یې درته کنهستی دې نه مخکې قدم وانهلی لاندې تاترین کوی دی او مکه خو شکلنه ځمکه ده تاترین کوی دی خولې تنګه ده او ویښې کولاو دی د پاسه سانګې مانګې ښودلي سازش واپس شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو. هغه ته چا وی خو واپس شو دغه ځای نه بس دماغ یې کار ونه کړ رامنډه یې کړه چې راشه د ما تپوس وکړه ما خواله رالی شا به راشه لکه مونږ ویل لکه راشه پیاله چای به وڅکې نوړی روټۍ به خورې خو چې راغلی وال خدای په خپله پکې وغورځو. کوهي مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي پکې پرېوت چې پرېوت چغې کړې پکې لاندې هغه چې بله خاورې مورې هم پکې ور پرېوتې او چې خلکو رسته او د کوي په غاړه خپې خوا د نورې خاورې ور پرېوتې هماغه چل ورسره وشو مق اسکیم کې سازش کې په خپله ګیر شو اوله مړه مخ اخوا چې د غاړې نه ګورې نیم خو په خاورو کې غیب شو اوس څوک و نرم پایق ته کوو خو دا نوره غاړه پرېوځي سړی خو بېغمه کېږي د هغې د پاسه رحمت للعالمین هغې د پاسه رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رحم جوش کې راغی وی زه به راوباسم خو یاره په یو شرط چې ایمان به راوړي وی راوړم ایمان خو ما وباسم رم. نبی علیه السلام مبارک وی غاړې ته ورغی د معجزې په بنیاد لاس ښکته شو د مټې ونیو بار یې راوویسته ځکه نو اوس ایمان راوړی که نه یاره وی ما د جادو منه خو نن خو ډېر خطرناک او غټ جادو سکیم او سازش خطرناک شی سازشی سړی یاد وساته د آخرت ګناه درته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د یو مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک شو سکیم خو ډېره لویه خبره ده چې چاته د سکیم خو مختلف قسمونه دي که نه ډېر قسمونه دي چاته لار کې ناست وي هغه په دې لار را روان دي شا به راځه پرې ټوپک دې چاله یوړو چاته دې د بل په سر خرابه چغلي دروغ وي بل پې را ګرمې مختلفې طریقې دی سکیم خو چې په دوو ټکو څوک د چا په مرګ کې شریک شو په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په تندي د پاسه لیکلي آیسم من رحمت الله د انسان د خدای د رحم نه مایوس دی هغه لوی میدان کې به د خدای رحم په دی نه کېږي. نبی علیه السلام فرمایي د الله سل رحمتونه دي سل یو رحمت یې را لېږلی دی په دا دنیا کې تقسیم کړی وی دا مور چې په بچي رحم کوي دا هغه یو رحمت تقسیم پلار چې په بچي رحم کوي دا هغه یو دی حتی چې اس کله کله په بچي باندې خپه کېږي نو زر خپه اوچته کې بچي چغې کوي اس کې چرګه کې په خپلو بچو رحم شته که نشته دا د خدای هغه یو رحمت دی په دې ټول انسانانو پیریانو په دې ټول مخلوق په دې چرګانو پاسونو یې تقسیم کړی دی څو پاتې دي یو کم سل رحمتونه پاتې یو دونه ډېر دی چې دا په خلکو کې خور دی په ښځه رحم د ښځې په خاوند او په بچو د یو کم سل یرحم الله بها عباده یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله په یو کم سلو په خپلو بندګانو رحم کوي یو کم سل لیکن د دې سازشي سړي چې د بل مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک دی د هغې نه بار دی په ده نه کوي دا رحم سکیم سازش خطرناک جو ډېره لویه ګونه نو سازش او سکیم بل ته جوړول د بل د پنساولو کوشش کول د بل د ګیرولو کوشش د بل د بېعزتۍ کوشش د بل د مرګ دپاره سکیم جوړول د بل د مالی تاوان دپاره سکیم او سازش جوړول دا ګورې د الله قرآن وي هل ینظرون الا سنت الاولین د هغې خلکو د قارون او هغه انجام ته ګورئ هغې ته ګورئ د الله فیصله نه بدلیږي نه د الله فیصله څوک یو ځای نه بل خوا اړولی شي نو سکیم سازش نه به ځان ساتو انشاءالله مسلمان مال به خپل مال ګڼو خپل څنګه د
تاسې نه ګورئ چې ته د مسلمان مال زما دې راشه بس جیب کې واچوه. نه نه نه، د خپل مال په شان لکه زما خپل مال کې زم چې ما نه څوک لو نه کړي، ډاکو نه کړي، سازش جوړ نه کړي د مسلمان هغې ته به هم نه جوړ. زما بچو ته او ما ته څوک سازش جوړ نه کړي نو بل مسلمان ته د هغه بچو ته به سازش نه جوړه. زما عزت ته څوک سازش او سکیم جوړ نه کړي د بل مسلمان عزت ته به سازش او سکیم نه جوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې چې راغی یهودیانو سره یو معاهده کړې په هغې کې یو قوم بنو نذیر معاهده کړې وه چې د یو بل د دشمن مدد به نه کوو، یو بل سره به جنګ جګړه نه کوو، د یو بل خلاف به نه کوو، سکیم سازش وغیره دا به د یو بل خلاف نه کوو. چې د مسلمان د لاسه یو دوه کسان کافران وجلې شوي په غلطۍ او د هغې دیت نبی علیہ السلام مبارک ورکړو، سلسلو خان 200 خان او ډېر شوي. نو حضور پاک دی بنو نذیر ته سوال جواب وکړو که تاسو ما سره په دې دیت کې لږ تعاون وکړئ. هغې بالکل صاحب حضرت راشه موږ د سره پوره تعاون کوو. نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعضې ملګرو تشریف یوړو د بنو نذیر علاقې ته، او هلته کې هغې ورته د در دیوال سوري باندې ښه مدېدار څادر او ګدی او بستر مستر برابر کړ. حضرت دلته کې موږ دله انتظام کوو چې څه مو وس کېږي دله راغونډو او منځ کې یو سازش یو سکیم جوړ کړه، څنګه سکیم او سازش بری سړی کوټې ته وخېجو د میچنې پلې وله ورکړه وی دلته به کېنم خو چې څنګه کېني دا پل به پې د بره نه راغورځوی. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کېناسته حضرت جبریل علیه السلام وله زر راغی وی الله پاسه بره سړی ناست دی او د میچنې پل راغورځوي. او حدیث کې راځي چې جبریل علیه السلام خپلې وزرې خورې کړې او حضور پاک د هغه د وزرو لاندې ووت. الله حفاظت. هغه بنو نذیر سره بیا هم حکم حضور پاک ورته سب په خپل دولت نازېدل، په خپل مال نازېدل، موږ اهل کتاب یو په هغې نازېدل او مسلمانانو پورې ټوکې ټقالې به کولې. الله ورسره څه وکړل؟ حضور پاک مبارک سے موده پسې بیا یو خلاف ورزي وکړه، وی دا وطن به پرېږدی مدینه او ځای به خیبر ته. کم مال وړی شی یو څه چې کم نه شي وړی هغه به زموږ د مسلمانانو غنیمت دي. لاړل خیبر ته وتښتېد، مال مسلمانانو ته غنیمت پاتې شي، ځمکې مسلمانانو ته غنیمت پاتې شوې، باغونه مسلمانانو ته غنیمت پاتې شو. څه شو؟ مال دولت سم شي هغه ځمکې. او بیا غزوه خندق کې خدای پاک هلته ټول مردار کړل. دومره خطرناک شي د سکیم او سازش. دا به نه وی چې زه په چاته سکیم جوړوم پښتانه وي نن سبا دیوالونه ملوي. دا که په هغه وخت ښکاره نه شي څه موده پس به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، وروسته به پته ولګي، خبره پټه نه پاتې کېږي. او که مړه د انسان نه پټه شوه نو الله نه پټېږي، د الله د فرشتو نه پټېږي. عزت څوک ورکوي؟ الله. مال څوک ورکوي؟ الله. بچې څوک ورکوي؟ الله. نو ظالمه ستا ولې پردی مال عزت علم او پردی بچي بدي شي ای سپېره چې سازش او سکیم جوړی چې دا ولې عزتمند دی، دا ولې مالدار دی، دا دله ولې خلک عزت کوي او خلک قدر کوي. ظالمه ظلم ولې کوي؟ مه کوه داسې. الله که راونیولې نو بیا د الله د پکړ نو د الله د نیولو نه نشي بچ کېدی. د حضرت یوسف علیه السلام رونو سکیم جوړ کړه که نه کړ؟ ټول اتفاق وکړه. اوهو زموږ مور او پلار د یوسف سره مینه کوي، موږ سره نه کوي. دا زموږ پلار څه کوي، دا مور څه کوي. او یوسف کې بس د بعض انسان د مور او پلار بعضې بچي زړه ته لږ زیات نږدې وي، نو ټول بچي د لاس ګوتې وي، د لاس ګوتې. خو بعض انسان بعضې بچي سره لږ د زړه نه زیاته مینه. یوسف سره مینه کوي، موږ سره مینه نه کوي، نو سازش یې جوړ. ورګه دا یوسف په د مخې نه اخوا کړو نو چې دی لر شي نو د پلار مینه به موږ سره قدرتي پیدا شي. بابا موږ ځو لوبې کوو، بابا موږ ځو چکر لګو، ګوړ دوړ کوو، منډې وو، ځنګل ته ځو. یوسف را سره پرېږده چې دی ماشوم دی چې دی هم ځان سره بوځو او دی هم لږ خوشحاله شي او خوشحالي وکړي. انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې یریږه ما تاسو چې کوم خواده شرمخان پکې ډېر دي، هسې نه شرمخې د نه خوري. تاسو به خپلو لوبو ټوکو کې مصروف یې، غافل به یې دا بچې به نه شرمک وخوري. او بابا دا څه وی؟ موږ لویه ډله یو او 11 کسان یو، 10 کسان یو مضبوط پهلوانان او موږ به د ده حفاظت نه کوو، د ده به موږ حفاظت کوو. دی را سره پرېږده. پلار مخکې به اوچت که ښکلو به په اوږې که یوسف چې پلار پوه شي چې دی خو مینه زیاته ساتي. خو چې هلته یې بوته نو جامې یې ترې وویستلې او یو شال پیو په هغې کې یوسف علیه السلام ورغورځو. دا د دې سازش او د سکیم چې
چې دا د کوي کې مغور دا او موږ ته ځو نه دې ته سو بورقه پکې ورچ شو شتا چې دې کې نه سو کلی شتا نه بل څه شتا هم دې کې به مړ شي او کمیس یې ولا وسته او ښکار یې کړی چې ته د هغه ښکار په وینه باندې هغه کمیس رنګ او یو شرمخ یې رانیولی و چې ته هغه یې راوسته یعقوب علیه السلام ته مخامخ ودرو ای بابا دغه دی موږ لوبې کولې چکر هم واو او استاد وی یوسف دې شرمخ وړلی دی دا هم دله راوستی دی او دې کمیس دی یعقوب علیه السلام ته ډېر هوښیار شرمخ نه دی دی خو نو پېښ شوی که نه ډېر هوښیار نه دی چې د ما بچی چیر پارکو کمیس روغ دی دې کمیس مخکې ناست و اړو سوچ یې نه وکړه چې دا کمیس هم لږ غوندې وشلو وروشلو دا څنګه شرمخ و چې کمیس یې ترې روغ وویست او شرمخ ته وایي ته زما بچی څنګه خورې تا له دا طاقت چا درکړی چې ته زما په بچي په یوسف حمله کې او زما بچی خورې شرمخ ورته ګویا شو زه پیغمبر زه خوړی شم او د پیغمبر بچی زه خوړی شم نه بابا نه داسې نه ده آها الله څه چل وکړه ورسره الله هغه یوسف د کوی نه راوویسته په لاره قافله تېرېدله هغوی برقه ښکته کړه چې ښکته یې کړه دی او پورې ونښت بار راووت او بهترین اعلی کمیس قیمتي کمیس جبریل علیه السلام د جنت نه راوړه ورته یې ور واچوه او چې هغوی څنګه راوویسته وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام دا خو هلک دی او واسروه بدعا ځان سره یې مصر ته یوړه او په مصر کې خرڅ خوشحاله مصر کې خرڅ چې مصر ته لاړم هلته کې زموږ ملګري یو بازار و تنګ بازار لکه څنګه چې په دې پېښور کې دا بعضې تنګ تنګ بازارونه دي دا منیاري پکې خرڅېږي داسې تنګ یو بازار ملګری وی اوس ټیک دا خو هغه بازار نه دی دا خو نوي جوړ شوي نوي دوکانونه دي وایي دا بازار په هغه ځای جوړ دی چې کوم بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شوی کوم ځای ته خدای ورسو ایسا خوږده نه ما مخکې هم کړې ده او بیا به یې ته څه وخت وکړم الله پاک یوسف علیه السلام کوم ځای ته ورسو د مصر بادشاه شو او همدارونه بیا لاړل غلې له چې قات راغلی و او هغې یوسف علیه السلام ته ودرېدل دي هغې وپېژنده چې دا زمارونه دي خو دي ونه پېژند تاج یې په سر و دي خو یې ده بس ختم شوي به یوسف یعقوب علیه السلام به جړل ورپسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینه وتې نظر ته تللی جړل به غریب بچي پس خدای دې بادشاه جوړ کړه رونور هلل موږ له غله راکړه ها غله وله ښه ډېره ورکړه او ورته یې وی زموږ یو ورور بل هم دی د یوسف علیه السلام یو خپل ورور سکا بنیامین د هغې سم راکړه وی ورکړې د هغې سم د هغې هم سم ورکړې او چې تلل نو دا سامان مامان دا پیسې دا به په دې بوجو کې واپس واچوې کور ته لاړل او بیا ورته وی بل ور خو دروغ خو نه دي ویلې که نه وی نه بیا که غر خلاص بیا بل ور به راولې اسنه دروغ هم راته نه په دوکه هم رانه د بل ور په نوم غله نه وړل چې لاړل هغه چې بوجونه هم سپړدل پیسې هم ورته واپس شوې بابا ډېر ښه بادشاه د مصر بادشاه ډېر ښه سړی و مونږ ته پیسې هم دا دي واپس کړې او د بنیامین څه غلی هم راله راکړه کنټرول او چې بیا تلل بابا دا بچې دارور راکړې مونږ ته یې ویلي دي ګورئ وایي ښه مخکې چې راله یوسف وجلې دا هم راله وجنې نه چې څه وعده قافله کې دي د دوی یوازې ټولې قافلې نه به تپوس کړي بنیامین یې بوته چې څنګه یې بوته دوه ځان نه کمره جوړه کړه وي دوه کسان به په جدا جدا کمره کې سملی هغه دوه مشران مخکې کېږي دا دوه یو کې دا بل کې دا بل کې دا دوه بل کې بنیامین پاتې شو ویې ژړل وی ته ولې ژاړې وی زما یو ورور یوسف هر که جامدی وي اوس ما هغه به هم یو کوټه کې به شپه کړې وه د خو پېژنده ته پته وه وی خیر دی وی زه دې ورور شم ته ما سره شپه وکړې ځان له چې کوټه کې د شپې ور دننه شو نو ورته وی بنیامین زه هغه یوسف یم ښه وی د غږ مه کوم زه تا پسې طریقه پاتې کوم کار وختي بیا چې غله وله برابر کړه نو هغه چې کوم د سرو زرو جام به په هغې به یې غله ورکول هغې د بنیامین په بوجه کې واچوه پټ ویګنډ چې قافله روانه شوه سړي ته یې آواز وکړې چې ای قافلې والا غلو د بادشاه جام چا پټ کړی دی هغه چغې کړې قافلې والا غلو بادشاه جام چا پټ کړی دی دی وی نه مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي مونږ غلا نه کوو وی څه سزا به وي که د چا په بوج کې جام راووته نو زمونږ د پلار قانون دا دی چې غلا وکړه نو هغه به هم د هغه سړي غلامي کې د چا نه اغلا کړي دې ته پته وه چې موږ خو دا نه دی کړی وی بلکل خبره ټیک ته وی شروع کې دا وایي د هغوی بوجونه ولټول
دا غي بوجونه ولټول چې شکی نشي اخره کې د بنیامین بو هغه بوج ولټاو چې ویلټاو څنګه کې جام راو دا دی مې دا هغه پټ پک کړم وې هغه ته پاتې کړ دې وې زمونږ پلار بلې ونی شي وې بس تاسو غلا کړی قافله دی وته وې کړ مخکې د مونږ یو ورور یوسف شرمخ وړلې شرمخ وړلې تبرو کې پته به ولګي څه به ښکاره کېږي خیر دوی لاړل وی بابا زوی خو دې غلا وکړه نو مونږ څه وکړو بادشاه ګیر کړ غلا وکړه وی مخکې رانه یوسف ډډې تک اوس هم رانه بنیامین ډډې تک الله شته چې بیا غلا خلاص وي دی بچې لاړ شي غلا م راوړی بنیامین به مو ګورې لګوندی دی چې څنګه لاړل غلې پسې او غلې ته ور مخامخ شو یوسف علیه السلام بیا خو دوی خو یې نه پېژنې که نه نو ورته وي بابا مو ډېر زیات خفه دی او مهرباني وکړه دا بنیامین دا که مونږ د یعقوب پیغمبر بچي یو او مخکې زمونږ یو ورور یوسف مونږ نه شر مخ وړلی نو پلار مې هغه پسې سترګې ړندې وې او ده پسې ډېر زیات جاړې یوسف علیه السلام خپل تاج کوز که ورته وی چې تاسو یوسف سره څه کړي دي هغه درته یاد دي شر مخ وړلی دی تاسو چې هغه سره څه کړي دي درته یاد دي چې دې وکتل انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه هغه ته څه وایي هغه پیغمبر دی او او زه یوسف یم دا ورته نه وایي ما سره ظلم ولې کوو دا ورته نه وایي زیاتې م ولې کوو زه م کې ولې جوړم زه م ولې وجلو له لېږلې ما اوس یې جیل کې واچوې دا ټول دا ورته نه وایي یوسف علیه السلام څه وایي وی زه یوسف یم الله په ما احسان وکړه الله په ما احسان وکړه زه یوسف هېڅ فکر مه کوئ هېڅ فکر چې ونه کوې ښه زه یوسف یم زه زما د کمیس په والی او زما د پلار په مخ به ور واچوې او پلار مور مې ټول راځي مصر چې دې قافله روانه شو کمیس ور سره دی نو یعقوب علیه السلام اوس دا معجزه چې نه د الله په خوښۍ د الله په اختیار یې هلته کې پکوي کې زوی پروت دی یوسف پته ورته نشته یوسف پکوي کې پروت دی پلار ته نږدې پروت دی الله یې نه خبروي بس خبره خلاصه شو دلته مصر کې بادشاه دی پلار ته نه دی خبر جیل ته یوسف تللی دی پلار ته نه دی خبر او دلته اوس الله خبروي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون کور والا ته وی د یوسف خوشبو را باندې لګي که تاسو ما ته د قمقل او داسې بل نسبت نه کوئ د هغه خوشبو را باندې لګي تالله انک لفی ضلالک القدیم دا ته څه نه ناپوهو خبرې کوې زړې خبرې کوې یوسف خو شرمه خوړې که نه په ما د هغه خوشبو لګي چې کمیس یې راوړو د پلار په مخ یې ور واچو قرآن وی فرتد فلما القى چې کمیس یې ورته په مخ واچو فرتد بصیره فورا یې سترګې ولګېدې روښانه شوې سترګې جوړې شوې ما تاسو ته نه وې چې زما بچې جمدی دی ما سره زما د بچی ملاقات به کېږي په ما خوشبو لګي ما درته نه وې بابا موږ معافي غواړو موږ سازش جوړ کړی موږ سکیم جوړ کړی موږ معافي غواړو یعقوب علیه السلام هم الحمدلله پیغمبر و که نه وی سوف استغفر لکم ربي زه به تاسو له انشاءالله لږ صبر وکړئ سبا وخت کې الله دعا قبلي هلته به د خدای نه بخښنه وغواړم معافي کړل ټول بچي ورسره ځای چې ځو مصر ته روان شو اوس د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ملاقات کېږي الله کلونه پس ملاقات کېږي فرشتې په اسمان کې الله ته وي الله اجازت راکړه چې دا منظر خو وینو او کله چې یوسف علیه السلام خوب لیدو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یولس ستوري نور سپوږمۍ مې ولیدل چې ما ته په سجده پراته دي هغه خوب الله اوس رښتونی کوي بادشاه ته به خلکو تعظیمي سجده هغه وخت کې کوله جایز به اوس ګناه ده اوس منع ده د اسمان فرشتې راغلي دي تماشې له دنیا راغلی تماشې له چې نن به یعقوب علیه السلام پیغمبر او یوسف علیه السلام سره ملاقات ډېره موده پس کېږي چې رالل هماغه تعظیمي سجده یا انحنا چې سی کتابونو کې طالبان پې پوهېږي هغه 11 سرونه مور او پلار پرېوتل یا ابت هذا تأویل بابا دا زما د خوب هغه تعبیر وښه چې ما ماشوموالي کې لیدلی او 11 سرونه او مور او پلار یې اوچت کړل او په تخت شهیدان سره کېنو او بیا څه وایي بابا دا د الله فضل او احسان دی په تاسو باندې تاسو د باندې نه خدای شهر ته راوستی د یوسف علیه السلام رونو سکیم او سازش جوړ کړ لیکن خپله شرمنده او ملامته شو او یوسف علیه السلام له خدای پاک بادشاهي ورکړه به نقابه شو ورته خپله ولا لاړل سلامي شو سکیم سازش نه به ځان ساتو سخت جرم دی سخته ګناه دی به د مخې نه خوا کړو لار به موږ ته کولو شي
ډېر خلک داسې کوي اوس هم ډېر خلک رور مړ کي دا به مړ کو مجاهدات به پاتې شي دا زوی دا مېرانې زوی رور دی دا به مړ کو دا پلان کې به مړ کو جایداد او دولت به راته پاتې شي سخت جرم او سخته ګناه قرآن شریف کې الله وایي که نه وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون دوی چې کله اتفاق کوو میټینګ یې کوو سکیم یې جوړو الله رسول ته ورسره نه وي هر څه ما درته وښودل ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دا خلک سکیمونه صحیح سازشونه جوړوي خفیه تدبیر الله وایي د دې انجام ما سره دی بس بیا زه چې که دوی له په پټه طریقه راشم دا راونیسم د دوی هغه به سي بیا ما ته نشي ټینګېدی او دغه رنګې فرعون چې کله د موسی علیه السلام خلاف سازشونه جوړ کړل قرآن کې وي فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب خدای موسی علیه السلام بیا به ورته بل وخت واقع بیان کړم بچ که ټول فرعونیان خدای په بحر قلزم کې غرق کړل تباه زما وروڼو زما د خبرې خلاصه دا شوه تاسو هم زما مقتدیان یو چې څوک زما بیان اوري ټولو ته دا پیغام رسول غواړم ټولو ته چې د مسلمان خلاف سازش د هغه مال ته د هغه عزت ته د هغه بچي ته د هغه نفس ته دا به نه کوي انشاءالله العظیم موږ به دا وایو چې الله که د کوټې په منځ کې دا سازش ما جوړ کړ الله ته خو ویلی که او سزا جزا د دې مالک الله دی علیم بذات الصدور او په هر څیز خبردار رب العالمین دی او ذهن کې بس سوچ کې چې الله مې ونیسي قسم په خدای که مې دې څوک بیا خلاص د مسلمان خلاف سازش او سکیم دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي ډېر زیات پې خفه کېږي د یو مسلمان په قتل الله دونه خفه کېږي لکه ټول انسانیت چې څوک قتل کړي ټول انسانیت الله دې موږ د سازشونو د سکیمونو نه وساتي دعا وکړئ خدای موږ هم د سکیمونو سازشونو نه وساتي چې موږ چاته جوړ نه کړو موږ دې د پردو سکیمونو نه الله په حفاظت کې وساتي الله ته زموږ مل شي الله ته زموږ مدد وکړي الله زموږ حفاظت نصیب کړي زموږ د بچو زموږ د مال د عزت حفاظت نصیب کړي خدای د ګناه نه په امن او امان کې وساتي زما والدې صاحب ته دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل کړي الله تقصیرات معاف کړي او ډېرو ملګرو تر اوسه پورې تعزیت له راځي او تر اوسه پورې ټلیفونونه کېږي د بار ملکونو نه نو زه د ټولو د یو انفرادي شکریه نشم ادا کولی چې څوک هم زموږ د والدې صاحبې په جنازه کې په تعزیت کې په ټلیفون په ذریعه د راتلو په ذریعه شریک شوي دي د میسیجونو په ذریعه الله بدلې ولا په دواړه جهان الله چې څومره مریضان دي ټول له شفا ورکړي خدای چې څومره قرضداران یې قرضونه اخلاص چا د څه پریشانۍ دي هغه ولا په خوشحالو بدلې خدایا زموږ د عزت او زموږ د حیا حفاظت وکړي زموږ د بچو مال دولت زموږ د ایمان حفاظت وکړي د انسان او د پیریانو د شیطانانو د سازشونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي زموږ د لاس د جبې نه مسلمانان محفوظ کړي او د مسلمان د لاس او د جبې ضرر نه الله زموږ حفاظت وکړي د یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی شخصیت پیری طریقت او ډېر ښکلی عالم حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه څو ورځې مخکې وفات شوی د پنډۍ ډېر نیک انسان و ډېر ښکلی عالم و ډېر متقي انسان و پارسا عالم و حقګو عالم و او د اسلام او د دین او د تصوف ډېر لوی خدمت یې کړه غټه مدرسې را په پنډۍ کې دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل مفتی محمد نعیم صاحب د کراچۍ مفتی نعیم صاحب دواړه زما د سفر ملګري مو الله یې د دواړو په قبرونو انوار نازل کړي الله دې بچو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه په امن کې وساتي یې بچ او د دې ملګري دی د بشیر جان وسیم الله نومې دی الله دې روغ صحت نصیب کړي زموږ بعضې ملګري کارخانو مارکیټ راغلي به مې منځله نور دوستان دي د پېښور یو ځای بل دی الله دې ټولو له خیرونه برکتونه څوک چې دا لرې لرې ځای نه راغلي الله په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي دا دعا ده الحمد لله الذين تواضع كنا دا غلطه ده جی الحمد لله الذين ندي تواضع كل شيء كل خطا لعظمتي والحمد لله الذين خطا الذي ذل كل شيء كل خطا دا ټیکه بچا باندې دا ټیکه بچا قسم نه ها د خټه د رحمان الله مروفات شوی دا الله دې وبخي د خان شریف بچا د ترلو د خان شریف بچا الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې خوشاله نصیب کړي د آخرت وارثان له خدای سره ورګي د خټ شتوعیب استاد ورندار وفات شوی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي
وارثان له صبر ورکړي د میر وضو د کندي د حزب الله ترور وفات شوی و الله پاک دې مغفرت نصیب کړي زمونږه د میر وضو د کندي د مطیع الله ناظم صاحب خور وفات شوی و الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکړي زمونږ یو ملګري سربلند بیمار دی الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي او دا انګلینډ کې یو زنانه د ګردې تکلیف یې دی الله دې شفا ورکړي دا عبدالمالک زرګر د تخبې وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي او زموږ د شاه فیصل ته دیم دعا وکړو چا چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي چا ته څه پریشاني وي الله په خوشحالۍ باندې الله ته زموږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم